یو سړی یو اوښ درلوده او یو یې وزه درلوده. نو داسې چل وشو چې یوه ورځ دا اوښ سخت مریض شو. نو دا سړی ډېر زیات پریشانه شو، سخت خفه شو او چې هر څه کوشش یې وکړو خو اوښ له ځای نه جګېده. نو دی بالاخره لاړ یو ډاکټر پسې. ډاکټر چې راغی اوښ یې وکوته، نو ډاکټر ورته ویلې چې د اوښ وضعیت خو ډېر زیات خراب ته، ته داسې مهرباني وکړه چې ده ته به د یو زهرو پیچکاري ولګوو که نه، د دې لپاره چې بس آرامه شي. نو د دې اوښ او د دې وزې په منځ کې انډیوالي وه، ملګرتیا وه، یو بل سره په خبره پوهېدل. نو وزه پوه شوه. وزې اوښ ته وویلې چې نور د کار خراب ده، سبا ته چې ډاکټر راغی که نه نو سمدستي به ودرېږي، که نه یې د زهرو پیچکاري درته کوي. نو څنګه چې سبا ډاکټر و مالک راغلل دا اوښ ودرېده، یعنې هغوی ته یې وښودل چې ګورې زه خو روغ جوړ یم او کوم مشکل نشته ده، صحیح شوه. نو دا مالک دومره خوشحاله شو ډاکټر ته یې وویل چې بس بېګا ته دا وزه په خدمت کې ده او تا خو زه دومره خوشحاله کړم که نه چې بس بېګا ته به دا وزه حلاله کړو او وبې خورو. نو د وزې دا یوه مشوره داسې دې ځای ته ورسېده چې بالاخره اوس د وزې پکې خپل ځان له لاسه ورکړ. او ما هم تاسو ته ډېرې زیاتې مشورې درکړي دي، الله دې پکې خیر واچي. د عمر په اساس باندې 3 مهمې ویډیوګانې چې ما خپرې کړي دي او تر تاسو به انشاءالله رسېدلي، که نه یې در رسېدلي، که د چا عمر تر 18 کلو پورې، که د چا عمر تر 15 کلو، که د چا عمر ان تر 40 کلنۍ پورې. موږ تاسو باید په ژوند کې کوم مهم کارونه وکړو او کوم باید ونه کړو، د دې لپاره چې انشاءالله ستاسو ژوند روښانه ژوند شي او ښایسته ژوند ولرئ او بهترینې مشورې انشاءالله په خپل ژوند کې واورئ، داسې مشورې چې بل چا تاسو ته نه یې درکړي. نو حتما دا ویډیوګانې تاسې لاړ شئ د عفان پښتو په نامه باندې چینل کې وګورئ. زه یقین لرم چې انشاءالله بې ګټې به نه وي.